دیواړه د حضرت رسول الله د باغلان علی معاویه د صدیق عمر عثمان. دویم صحابي تر خدیجه رضی الله عنها ورسته حضرت علی کرم الله تعالی وجهه دا د نبی علیه السلام په کور کې اوسېدی. د نبی علیه صلات وسلام اکا چې و ابو طالب دا خو د کلي مشر و، ډېر عزتمن سړی و، میلمه پال و. نو په دغه طریقې سره یو وخت مسکین شو ډېر سخت. بیا نبی علیه السلام د خپل کلیبان راوغوښتو چې ابو طالب خو اوس ډېر لوېدلی ده، کور یې غټ ده، میلمانه لري، راسئ دا د ده په کورنۍ کې دا خلک موږ پر ذمه باندې واخلو، یو دی یو بوزي بل دی بل بوزي. هغه کورنۍ بني هاشم قبیلې ورسره خوښه کړه. ده ته په تقسیم کې علي رضی الله عنه راغی، هغه د ده کره اوسېدی. کله چې پیغام نبوت نبی علیه السلام ته ورکړل سي دی د اتو کلو هلک علي رضی الله. نبی علیه صلات وسلام اول اسلام هم پر ده عرض کوي چې یا علي زه د الله پیغمبر یم، ته پر ما ایمان راوړه، کلمه ووایه. وایي ده ورته وویل چې زه به له پلاره سره مشوره وکړم. نبی علیه صلات وسلام ورته وویل چې یا که ایمان ته تیار نه یې خلک مه را خبروه، اوس خو دعوت پټ دی د باندې ووتی. دا خبرې خوښه سوه، بېرته راغی، بیا ته یې ویل چې ما ته کلمه راوښیه. دا دویم صحابي دی، په ولایت کې شک نشته. دیواړه د حضرت رسول الله د باغلان